هغه حسین جمیل پیغمبر چې په کومه چهره باندې الله خپل عاشق دی دومره حسین او جمیل پیغمبر جبرائیل امین راغی السلام علیک یا رسول الله اغین بعد وی آفاقها گردیدم محربتا ورزیدم بسیار خوبادیدم لیکن تا چیزیں دیگری یا رسول الله اسمانونو کې ګرځیدل ملګری توجه سره سبحان الله اوچت आवाज سره دما محترمو و یا رسول الله اسمانونو کې ګرځیدل د اسمانونو مخلوقات می کتلی پزمکه ګرځیدلم د زمکه مخلوقات می کتلی ټول پیغمبرانو ته ما وحی راوړی دا هر پیغمبر می کتلې داغي حسن او ښکلا می کتلې ناز او ادا می کتلې خو یا رسول الله په دې ټولو کې تاسو بیل شان خسته کړه یا رسول الله په دې ټولو کې تاسو بیل شان وې د بی بی عائشہ مخې ته بچا د یوسف علی السلام د حسن تذکرہ کولا چې داسي یوسف علی السلام حسن و داسي نو بی بی عائشہ ډیره زیاته غوسه شو یو شاعر په خپل اشعارو کې وې من سره سبحان الله زما محترمو وې کده یوسف په حسن زنانه ولا سن پریکړه د یوسف په حسن زنانه ولا سن پریکړه وې زما د یار په حسن صحابه سرونه پریکړه آغا پیغمبر احمد حامد محمود طه والضحى چہرے والا واللیل اذا سجا زلفان والا چرتا یاسین والقرآن الحکیم چرتا یا ایها المدثر چرتا یا ایها المزمل ټول قرآن اللہ د خپل د جناب محمد رسول اللہ په تعریفات ډک کړي اللہ په خپل باندې په کومه چهره باندې عاشق دی هغه ته ویل کېږي جناب محمد رسول الله ابو طالب رو غفتو محمد نور مالا کارونه مګورا نور مالا لانجی مګورا اوس پوری چې څومره دفاع می وکړه بس دین بعد دی نور دفاع نشم کولای مال بلانجی نګوري آغا محمد رسول الله آغا غمخوار پیغمبر آغا زما محترمو وی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی اے زما ترجانا که زما د وجنا ستا عزت ته مسلوي زما د وجنا ستا غیرت ته مسلوي زما د وجنا ستا پښتو ته مسلوي او دا خلق بار بار راضی شکایتونه کوي چې دا محمد کاروبار زینو تم را رواني او دا الله د رسول دعوت مونږ ته چلی دا محمد کور تم را رواني پوله پټي باندې مونږ ناسي ال تم را رواني لکه څنګه دعوت او تبلیغ والا ملګری په هغه میشن سره وتوی د دې خلکو نور قلار شه دا وتوی ترجانا زدا کله وطن پر خستو ته تیارم چې دلته تا ته تکلیف دی خو ترجانا تر هغه پوری بزک خواري کوم مهنت کوم کوشش کوم تر سو پوری ټول پټوله باندې بندگان الله طرف ته میرا وستي نه او د الله ذات می پیمنل نه او یا په دې حال کې مال مرګ راغلی نه زما محترمو چې کلا ترې پوي شو کنا چې دا خوش روانيږي او محمد صلی الله علیه وسلم خپل صادر په اوګو کو روانې دو شا طرف نه ورتلاس کو ابو طالب وی ورا رجانا زرا نمو تر کومه پوری چې ز ژوندم هر طرف نه با د هر ډبو گزار ستا حفاظت کوم ستا په دفاع کو زرا نمو ابو جهل وهل ابو جهل زما محترم محمد صلی الله علیه وسلم یو سیټ تناس دے پسلګو جاړي د حمزه رضی الله عنه کور والا بی بی حمزه رضی اللہ عنہ تا حکم کی اے حمزہ دی محمد تا اگورا دا بیتا سو احلے دے ابو جہل وحلے دے کدا دی خبر نمانی نوحی ولی پلاری نشتا موری نشتا خوری نشتا روری نشتا یتیم دے دا اگورا وحلے دے حمزه رضی اللہ عنہ پا غصہ باندی پا منڈ باندی لارے او ابو جہل راونی ولو خی وحلو او اغینا بعد راغے وی وراره اوس خو خوشاله شه ستا بدله مې د ابو جهل نه واخسته تی لږ والی ما ډیر وهلو ورته وی ترجانا زه په دې نه خوشحالیږم چې تا زما بدله د ابو جهل نه واخسته وی په څه خوشحالیږي وی زه په دې خوشحالیږم چې ته ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه تره ورته وی ای وراره نن به زه ستا زړه خوشحالوم ترې کلمه وویل او مسلمان شو